زم به د لښکر سره خو شرط په پکې دا وي چې زه به د سالار هرې خطا ته ګوته نیسم. ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله به وي. کتونکو دا وخت زه په اورګزو کې یم او په اورګزو کې تر ټولو ښایسته چې د ښکلاګانو مور دی سمبوک په هغه ټاپ باندې موجود یم چېرته چې راسره بله ملګري دي چې یو نوم اخلم نو ډېر ټایم به تیر شي. خو په غټو کې راسره مجبور پښتون دی او ښي اړخ ته مو فاروق افریدی صاحب دی د کاروباري شخصیت دی او دې ترڅنګ د سیاسي سماجي هلې ځلې هم کوي. ډېره زیاته مننه یې کوو د خیبر هغه دارونه راغلی دی مجبور پښتون هم دلته د اختر لومړنۍ ورځې نه دلته مخ ته سرته کېږي. ټولو سره خبرې اترې کوو څه وشول څه روان دي او دلته د امن کومه ښایسته فضا خوره شوې دی او اورګزی خو که وکتلی شي د تېرو څو میاشتو راهیسې خلکو په دغه دوو لارو تګ نه کول د یا خو شهو ویل کېدل داسې چې دغه لارې ټیک دي نه عام وګړو لپاره. خو مجبور پښتون دلته نن د اختر 5مه ورځ دی او موږ په سمباګي کې موجود یو بلا خلک راغلي دي د لرو پراتو سیمو نه. مجبور صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو او د خلکو د ملګرو ډېره مننه څه کینولې مه دي او دغه انټرویو ریکارډ کولو کې. څه به وایې د اختر لومړنۍ ورځې نه تاسو دلته موجود یې کله ډبوري ته ځې کله غلجو ته کله ګودرو کې وې اوس په سمباګي کې څه محسوس کو دلته امر څومره قوي دی ملګري راغلي دي څه پیغام دی راسره خپل پیغام هم شریکه او خوږې خوږې خبرې مو وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول د عمر فاروق تاسو ډېره مننه شکریا. اوس همیشه د قوم وطن اواز اوچات کړی دی بیا د مو ګران قدرمن ملګری فاروق افریدی به د زړه له تله نه شکریا ادا کوم چې همیشه د اورګزو په ښې باندې کې مو سره عیسی اخیستې او دا هم نه دي ګڼلي چې دا اورګزی یا خیبر دی او الحمدلله دا که ته تاریخ نه وکسې د اوس ځوانان نه دي خبر او بعضې اوس داسې فکر ویډیو والا هم شته اورګزو سې زیاړې لیکي بیا اورګزو والا فکر ویډیو نه افریدیانو پسې لیکي زیان څه ټول نه زیات زور ماته دا شعر کوي چې کله یو اورګزي نامې باندې ایډي وي هغه افریدي سې زیاړې لیکي نو لا که دا څه شوی دا ماته کې یو افریدي ایډي وي اورګزي کې خو هغه خبر نه دي ماشومان دي ټیک ټاکران دي ځوانان دي که ته تاریخ وکسې پاکستان جوړېدو نه مخکې د اورګزي او افریدي وره چې برطانیا باندې خلکو ته سیکانو انګریزانو ته شکست ورکړی دی او په تاریخ کې غټ لیکلي دي چې اورګزي او افریدي بالکل اوس د دې اورګزي او افریدي تاریخ کې دا ولې لیکلي شوي دي دا ورورولي وه دا یووالی و دغو به جنګ هم مشترکه کول چې جنګ څوک مشترکه کړي ورونه د سره ورونه دي خو نن سبا وخت کې که کله په افریدي باندې تکلیف وي مو د خیبر خلک یا د وزیرستان یا د کورمې یا د انګو یا د کواردا ورته تماشا کوم که بیا په اورګزو باندې وي دا کوم خو هغه د موږ کوم مشرانو هغو یو داسې تاریخ و چې هغو انګریز ته برطانیا ته یا نورو ریاستو ته شکست ورکړي خو اتحاد اتفاق و د ورورولي په نسبت باندې خو الحمدلله هغه تاریخ نن په تازه کېدنو باندې شوی دی نن چې ته مسله وي اورګزي او افریدي سره مشترک او ټول پښتانه قبایل نه اوس وي خو بیا دا سره نږدې ګاونډ دی که اوس مو سره کورمه ماشاءالله ګاونډ دی هغو سره مو په هر هیبه کې وو داسې مو سره خیبر ګاونډ دی نو الحمدلله خیر دغه تاریخ تازه کېدو کې زیات لاس مو سره په نن ورځې باندې د فاروق افریدي به یې ریس هغه د مو پلار نه کوله کوم تاریخ و د اورګزو افریدو والا بالکل هغه تازه کېدو دپاره دوی مو سره بالا خان خدمتونه وکړو په درنو لیول باندې رکه کنفرانس ته د امن په باره کې رکه بیا نن داسې د دنیا ته د امن و د مینې یو ښکلی پیغام ورکوونه یې والې دا یو دا جنګ نه دی ځاله ماټر راوتښي د کاش شهید شو ورکې یو کور ړنګ شي یو جماعت ړنګ شي ټولو نه غټ جنګ توان د موږ سره معاشي توان معاشي توان دپاره د جنګ چلوري مالي توان دپاره چلوري جاني توان دپاره چلوري معاشي توان ته موږ سوچ نه دی کړی تېر نه بل کال د اورګزو ته 6,75,000 کسانو انټري شوي وه په سرکار لیول باندې د کې ډېرو خلکو انټري نه وه شوې دا 7 لک نه پاسه خلک راغلي وو د 7 لک خلکو پېټراول چولو دغو پیپسي بوتل ډیو بوتل راخسته دغه فروټ راخستو دغه هوټل کې ټیکاله خوړه دغه هوټل کې هو د شپه ځکه مو خلکو پابندي خیره سمو بیٹه کې جوړې کړي سو هوټلو کې بچو شپه مو اورګزي په دې شی باندې خپه کیږي داسې مو افریدي ورونان خپه کیږي والا سډرو بزنسمن مو په دې لکه کې سره مشوره وکړه مو به د شپې هوټل جوړ کو حکومي خلکو حکومي بزنسمنو مشرانو ځوانانو په دې باندې دار وای راغله چې هوټل جوړ کو خوشپې د پر به مو اجرې ډنګيږي اوس هم خلکو ته مو اجرې کولو دي شپه ورځ دغه خلکو ته به مینه ورکوم خو توان مو ته سم لاو شي چې اوس په زرونو خلکو راغلو لکونو نه په زرونو هوټل هغه شوند نه چلیږي دکان نه چلیږي پمپ نه چلیږي روزګار نه چلیږي دا چا د ماشیمو هغه يرغرګرو هغه ترخرګرو تابو کوم هغه پسدګرو خلکو څخه متخفلې تاسو ماسو ورګه امن دی صحیح دی د خلک ستوري د خلکو په اسلام آباد کې شته د په لاهور کې شته د په بینډي کې شته
خو مو علاقې ته دغه منصوبه بندي جوړه شوې یې دغه اوله که خلص تیرې نه بلې پیرې راغلي وو د چې ته لوړو د مري سوات ته لوړو دا اوته لکه خلص کوم خیبر ته تیرې پیرې لوړو د چې ته لوړو سوات مري ته دا څه کوم کورمې ته لوړو وزیرستان ته لوړو د چې ته لوړو مري سوات ته دا ګاټه چاته لوړه پنجابي ته لوړه پم ته پنجابي وچلی د کمره د پنجابي رینډ باندې لوړه خوراک ته پنجابي خرچ هوټل د پنجابي وچلی د بوتل د پنجابي خرچ ما پښتون تبا برباد څکله د ما علاقې کې کاروبار نه وي خو بیا الریډي د شتګردي جوړیږي روزګار خو جواب بانک خو الحمدلله دې د پر تاسو د فریق افریدي به یو دغه معظم به د کوم ملګری غلي یو نور بلا شان کبيري به د څور ملګری من غلي د سملګریو نه به مونږ په ویر شهر ملګری پیژنې د مګرون قدرمن ملګری ټول نن غلي څه بیګار غلي جاوید جدي اسماعیل جدي د سبلا ملګری غلي نور به ان شاء الله رسي دغه په کوم وطن باندې میان حال کړي زه دا خبره کوم چې سید کوزن کوم وطن ته پر आवाज وي چې ډول پکار دي او اصلي جنگ اصلي قرباني دا دارې خپل وطن آباد بیا مو ته حل ویلو چې کوټر نه په پورته نو څو حالات درته خراب ته الحمدلله کوټر نه پورته روغلو مشتیو بیا یلو چې مشتیو مل نه په پورته نه سمپو کې حالات خراب ته الحمدلله سمپو ته روغلو بیا ویلو چې د سمپو نه کار ته کوزنه شغل جوته حالات خراب الحمدلله ویډیو نه فټور شغل جوته لوړو بیا د ویلو چې خوجه خدر ته لوړ نشو الحمدلله خوجه خدر ته لوړو بیا د ویلو چې خدیزو موزو طرف لوړ نشو الحمدلله خدیزو موزو طرف هم لوړو په شپې ورکی ویډیو نه جوړه کې غلجو بازار کې شپې وګرځیدو سمپو باندې شپې وګرځیدو بیا ویلو د بوري ته بنه حالات خراب ته الحمدلله د بوري کې وګرځیدو چې ته حالات خراب امن دي خو خپل امن دي سفر غفری دی وند یو کوربري شخصیت رسی دي زتا بس پوهه امن دی اسماعیل جیوند کوربري شخصیت رسی جاوید جیوند نو بس پوهه شدت امن یو خپل پیغام دی یو ځل بیا خبر وګدیږي او د خبره ځکه تفصیلا وکړه د خلکو ته اندازه ولګيږي یو ځل بیا د خپل خلکو د خپل د قدرمن ملګری اوس بالا حالت وکړه دی ونه ډاکيري څوره خلک مړ شو بالکل الحمدلله کوم ملګری شهیدون شوی ور باندې بډونه لګیدل لري خلک فخر سره یدي سراج کری صاحب عنایت او دا چې مو ولا تراب بي او سره نور څه کوم ملګری وو او سره شهیدون شو بلا ملګری خو نني تاریخ شتاره هر سړی ته د مو ملګری یو تاریخ موجوداره والے کوم وطن د پرې قرب کدا ملګری ته چوکدا په غور ورګی څه مجبور سره مګزګو مجبور نه دون ساتو الحمدلله غو ځنه شپې ورې ځنه رسېدلی خدا او خواهش دار څه کوم وطن د پر هغه سپینه جانډا د امن او د شهادت ولا مو قبرونو ولګيږي نو مو ملګری الحمدلله بوزدل نه لري خو کوم جنازه کې نرمي کوم د کوم وطن امن د پر الحمدلله دا چیلنج سره یل شم قوم ما باج کا وطن ما باج کا د مو نه د مو ملګری او د مو قوم باج ک نن وکسا په ورګزي کې الحمدلله ورکو خلکو ټولو نه کام لشته د یو ریکارډ دی د بمباریانو ټولو نه کام لشته د مکو ټولو نه کام لشته د دهشتګردو یا د طالبانو طرف نه کوم خلکو ځل شوی دی غټولو نه کام لشته د دغه ملګریو قرباني لري د شپه ورځې په نن ورځې باندې ګرځي د قرباني ورکی د دی ولا سیلادار څخه قوم کې نن الحمدلله امن دی یو ځل بیا هم د تاسو فاروق بي او اعظم بي او قبایلی بي او اني بي سمو ګران قدرمان ملګری ور سره بي د څور ملګری د نور سره اعظم بي د څور مرغلري ټول د الله تعالی نه ډیره مننه شکریہ ډیره زیاته مننه